سلامونه احترامات مې ومنئ، الله پاک مو عزتمن لره. زه د لوګر اوسېدونکی یم. زه تقریبا 4 ورځې مخکې لوګر ته تللی یم. نو په ټول لوګر کې کوم داسې امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. او په کابل ښار کې مونږ ګرځو، مخکې د ارنشاه د خبرو په تایید باندې دغه کوم حال چې زه تاسو ته ښیم دا د مواد مخدر د جنایي جرمونو کې د کوم بخش د رئیس کور ده چې د ده میاشتنۍ تنخواه 45,000 افغانۍ وه. دغه حال چې زه تاسو ته ښیم دا یې کانفرنس حال ده. نو تاسو فکر وکړئ چې د ملت 3-4 منزله بره ده. تاسو فکر وکړئ چې د ملت شتمني څنګه لوټ شوې ده. موږ دلته صرف 2 کسان ورور محترم ګوره دا 2 کسان د دې په خاطر باندې دلته ګوره خیر هیله کوم اوس ارڅه کوي خیر ګوره تاسو نظر به پویر کوي دا کنځلې کوي کنځلې ویلي کوي زبیولاس علمندس به کسان چې مداخله کوي ښکته کوي مهرباني کنځلې ویلي کوي خیر کنځل نه څم نه جوړي دا ودرېږه یو دقیقه عقاب صاحب دغه کس چې تاسو وایي جرایم سنگین دا کس دا کوم ملک چې زه اوسېږم دا کوم کس چې تاسو یادوئ دا په دې ملک کې اوسېږم همدغسې ده. زه درته تاییدوم همدې ملک د ما د ملک نه همدغه ملک چې زه اوسېږم دا د موږ سکرین غټ کړئ د موږ سکرین دلته دا سکرین غټ کړئ هلمندی صاحب. یعنې په 45,000 افغانۍ باندې د دې یوه چوکۍ څوک نسي اخیستلی. یوه چوکۍ په دې حال کې تقریبا د 200 په شاوخوا کې صوفي دي، میزونه دي، حال دا هر لیټ دا په پاکستان افغانستان د سیمې په شاوخوا هیوادونو کې دا نشته. دا جرمني نه راغلی د سپیشل په آرډر باندې جوړ شوي دي. ماته دې چې کور هغه خادم راته وویلې دا 4 چاته کور ده. نو ته فکر وکړه چې په 45,000 افغانیو باندې تنخواه میاشتنۍ یو څوک داسې کور جوړولی شي. زه در تاسو ته په باور او په یقین وایم چې د امریکا د برطانیې د اروپایي اتحادیې د ټولو رئیس جمهورانو سیاسونو د پارلمان د غړو دغسې کور او دغسې حال نشته. دا د یو عادي مامور کور ده. دا تقریبا 45,000 افغانۍ. دلته د ولسمشر د معاونینو کورونه، د سلاکارانو کورونه، د امنیتي ځواکونو د دفاع وزیر د بسم الله محمدي 15 کورونه په وزیر اکبر خان کې، په شیرپور کې، په کارت پروان کې، په کلله پشته کې ټولو ته مونږ تللي یو. دغه حالت د افغانستان د خلکو وینې زبېښول شوي دي. د نړیوالو مرستې چې څومره راغلي دي د دوی جیبونو ته تللي دي. په مختلفو نومونو باندې دوی دا پیسې دا مش نمونه خروار دغسې خارج ته یې وړي دي. هغه بېله خبره ده. د دغه کور شاوخوا کوم سرکونه چې دي دا ټول بند دي، موانع یې لګولي. شپه دا تیاره ده. زه کولی شم چې تاسو ته هغه موانع وښیم. د کابل ښاروالۍ نن د 8 بجو نه د ټول ښار نه د موانع د لرې کولو په خاطر باندې کسان ګمارلي چې تر څو ښار څومره زر تر زره کېدلی شي پاک شي. د همدغه کور په ګاوان کې یو بل کور د پرون موږ ورغلي وو ماخوستان هغه سړي ته د اطمینان په خاطر باندې هغه ځینې کسانو د طالب په نامه د غلو د طالب په جامه کې ورغلي هغه ته یې کور خوسې کړ. هغه کاکا ته ما وویل مال دلته حالات څنګه دي؟ هغې د ما مور مریضه وه. دغه سړي ما ته لار نه راکوله چې زه روغتون ته بوځم. ویل امنیتي مشکلات د مورکۍ مې وای وفات شوله، فشار یې جګ شوی. دلته تاسو ته د بل کور نه دوخواته سړی شړلی ده. د هغه کور کرایه هم نه ورکوي. هغه سړی د خوست دا کور ده د باډیګارډانو دپاره هغه کړی. دلته د افغانستان بیرغ ده. 3 بیرغونه دي. تاسو دلته وینئ. ګوره زه تاسو ته ښیم دا بیرغونه همداسې ولاړ دي. بیرغ سره موږ مشکل نه لرو. دا یو بیرغ ده. دا د جمعیت د ګوند دا بل بیرغ ده. دلته ولاړ د وینې جمعیت اسلامي په باندې لیکل شوی ده. دا بیرغ ده. همدغسې بل بیرغ ده. دلته دغه 3 بیرغونه دي. دلته موږ یو طرف ته ایښي دي. یعنې دا د یو قمندان حالت ده، د یو عادي قمندان. کابل کې عفو عمومي ده. هیڅوک چاته نه وایي. دوی چې هر څه کړي طالبان ورته وایي راشئ خپلو ځایونو ته، خپلو کورونو ته. د دې په خاطر د دوی په کورونو کې 2-3 کسان طالبانو اچولي دي چې ډېر زیات تعداد کورونه تر څو د دوی سامان، د دوی د کور وسایل، چوکۍ، میزونه او د دوی د کور کالي څوک پټ نه کړي. تاسو ته معلومات چې کله طالبان کابل ته نه ورسېدلي په کابل کې چورو غلا او همدغه پاټک سالاران همدغه غله راغلي یو د بل کورونه یې چور کول. اوس په کابل کې چور غلا نسته. کاډې وړل، یو جنه بل جته سامان وړل تر امر ثاني پورې منع دي.
د دوی ټول کورونه نه طالبان ساتنه کوي تر څو بیرته دوی خپل کورونه ته راشي. مبین صاحب وروسته که هر څه سوال موږ ته پیدا کیږي مبین صاحب دا یو سوال موږ ته پیدا کیږي ته وی چې ټول عمومي اپ ده وی کنه وی چې عمومي اپ دا ځنې کومندانان ویلي تر اوسه پر ساتل کیږي ویلي نه خوشی کیږي دلته ولس هغه دی کنه دلته ولس اندېښنه لري ویلي نه خوشی کیږي څوک نه خوشی کیږي لکه داس یو نیم دا کومندانان چې ورک دي یا مثلا د لوګر والی دی ورک دی مثلا دی نه ګوره زه تاسو ته هلمندای صاحب د لوګر والی وسم په خپل جی باندې د مارګ اوازه او په خپل ویډیو کړل طالبان سره راغی د لوګر والی وسم کله په لوګر کله په کابل کې اوسېږي دوه کس امنیتي ساتون کې طالبان ورکړي دي خپل ضد زری موټر چې مخ کې هغه وسم ورسره ده په کابل کې چې څومره خلک دي ګوره دوی له ولس سره جفا کړي د طالبان هیڅ ستونزه نه لري طالبان صرف له دوی امنیتي ځواکونه چې دوی ډیر زیات درلودل هر کس سلسل 200 کسه ساتون کې درلوده چې هغه ټول تښتېدلي دي د دوی هر یو کور د سلا ډیپو د کوم کور کې چې زه هم دلته 1500 فایره د راکټ مرمۍ 2 داشکې 15 M4 ټوپک M16 ټوپک راکټونه دا دلته موجود دي په کورونو کې ډاکسنه څلور دانې ډاکسنه دلته ولاړې وي یا زه د زری موټر وسم ستاله کچا غرض نه د ورسره کړی زه دلته راغلم دلته د ملګرو سره میلمه یم نن هم مازدیګر ما ته وای میدان سره دوه طالبان ویل چې د موږ میلمانه یاستئ د بدري قطې ملګري مال چیرته میلمه سم سهار چیرته ته راځي موږ خو کورونه ساته نور خو چای نسته د دې خاینانو چې غلا یې کړی د دوی د غلا سامان ساتي څوک چور نه کړي بدنامي مبین صاحب ډېرې بخښنه دغه مرګلو ته وخت ورکوو دغه د لغمان د امني کوماندان یا مثلا د والي یا یو د ولایتي شورا غړی ته خپل وی چا پر د خلک ویلي نامعلومه تر څو پرې معلومات نشته دوی نن زه د نن خبر درته کوم نن هم دوه قومندانان چې هغوی په کور کې پټ دي دوی راوځي نه اصلا دوی باور نه لري اعتماد نه لري دوی وایي چې هسې نه موږ راشو طالبانو محکمې ته هغه شو لکه زه مثال در کوم هاشم ریګوال هغه په کابل کې ده هاشم ریګوال د بولدک له سقوط نه 14 کسه قنداریان په تختې پل کې سره له موټره کته کړي وژلي دي یو شخصي دښمنۍ دي دوی شخصي دښمنۍ کړي غصب کړي طالبانو عفو عمومي کړي د خو په دې معنا نه چې هغه به د ولس حق مربکي طالب دا حق نه لري چې د ولس سره شوی جنایت په خلکو ته وبکي دغه خلکو شخصي جنایتونه کړي غصب کړي هغه دا مبین صاحب ګوره لکه تاسو ویلې یو حق الله ده یو حق العبد ده یعنی حق العبد الله نه معاف کوي کنه چا شخصي دشمنی لري دا خو څوک اخو امارت هم حق نه لري چې معافي کوي چاته هیڅ حق نه لري نو دغه خلک د خپل شخصي دښمنیو تربګنیو لواجه نه دوی په کورونو کې پټ دي کورونه نه راوځي نه هیڅوک اجازه نه لري چې چا پسې کور ته ورسي کور تلاشي کی څوک له کور راوباسي په زور په هغه باندې ولاو که دولتي موټر دولتي امکانات هر څه ورسره وي سلا ورسره وي په کور کې څوک اجازه نه لري چې تا د مشرانو امر ده چې د چا کورونو ته به نه ځئ بغیر له اجازې بغیر له مشرانو له خط نه مخکې له دې چې څوک ورځي کور ته به خبر ورکول کېږي جلب ورکوي چې راسه پلانکیزي ته یې غوښتی که رانغی بیا به طالبان ورپسې ځي خو دا کار هر څوک نشي کولی مبین صاحب یعنی تا ته دغه دی چې د لغمان د امني کومندان یعنی بندي نه دی هغه پټ دی چې ته کور کې پټ دی نه ده بندي هیڅوک طالبان سیاسي بندي نه لري طالبان سیاسي بندي په ټول افغانستان کې نه لري واحد له هغه خلکو نه چې جرمونه یې کړي دي غلا یې کړي پاس له عفو فرمان نه د مثال په تور زه درته بولدک یادوم کابل کابل کې تقریبا د 900 په شاوخوا کې طالبانو غله نیولي چې په بندیخانو کې دي هغوی چا موبایل پټ کړی چا د کور سامان پټ کړی چا نور جرمونه کړي دي هغه خلک نیول شوي دي یو له دغه د عفو فرمان نه صرف د داعش کسان ماواره دي هغه نه خوشي کېږي هغه که اوس هم طالبان ګیر کې نه پرېږدي نور ټول ملت عفو ده او هغه څوک چې شخصي جنایتونه یې کړي شخصي جرمونه یې کړي طالبان ورځي ورته وایي راغواړي سړی وبخښه که یې نه بخي هغه د هغه خپل کار ده ښه مننه څه دغه نور مرګلو ته وخت ورکوم امیر المؤمنین هیبت الله ستړی مشه تا خو رښتې خبرې کړي ښه جنرال صاحب تا خبرې پاتې وي دغه بل جنرال په نامه باندې یو کس و تا خبرې پاتې مهرباني وکړي ستړی مشه مننه المندر صاحب تاسو ته ټولو د لایف ګډونکو ته ټول سلامونه الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ زه به دغه درته وایم چې زه د خپل د کلي یا د کور یا د ولسوالۍ خبره ته کومه چې د منګه جای کې 2 کسان د چا کور ته تللي وو
کور ته تللي وو چې دلته موږ تاسې کور کې وسله ده او دا ده او هغه ده، خو هغه خلکو لکه شکایت کړی د ولسوالۍ کې. بیا هغه طالبان خپله طالبانو نیولي ولا ککرې پې کلي کړي دي. دا ګوره زه قسم دلته شپه ده والله اله الا الله محمد رسول الله چې خپل هغه طالبان هغه باندې ککرې کلي کړي دي موږ په ځای چې تاسې ولې زیاته کړ د یو سړي دروازې ته درېدلي یاستئ، ولې د یو سړي کور ته بې اجازې بې سواله هغه تاسې ورغلي یاستئ د هغه کور دروازه هم ټپولې. نو دغه شان موږ په ګوره سوله غوښتل الحمدلله. ګوره ټول دغلته دي، دغه ټول ورونو ته موږ چای غوښتل نه مې ویلې په والله په بالله چې یو ګیلاس اوبه دي یو مړۍ وچه ډوډۍ دي خو چې سوله دي مرګ دي نه. نور خو دغه نن ورځې پورې تو خدای پوزم را پرېښ شوله. یوه زاره دي تا په کابل کې میدان کې هغه ساري جین وایي زه خو ما افغان نیستم. ما وایي افغان خو چې افغان نیستې دلته نو تا څه شی ورکوې؟ هلمندی صاحب د دغه ورور بخښنه غواړم د ورور خبرې هلمندی صاحب مونږ یو رقم کولی شو چې دا نظام مخکې بوځو د نظام کې اصلاح راولو. هغه په دې شکل باندې چې هر چیرته طالب جنایت کوي طالب جرم کوي هغه به ستایو نه، هغه به غند و مشرانو ته باید دې غم وخوري. مونږ به نیوکه کوو په طالبانو باندې چې کوم کار د دوی صحیح نه وي د ولس په ګټه نه وي د ولس په زیان یې کلکه نیوکه به په باندې کوو سر له وسه یې پې کوو ځکه دوی د حکومت په راس کې راغله مونږ حق لرو. ګوره مبین صاحب دغه تا خبرې باندې دلته بعضې د ورونو ته هم دغه ووایه تو خدای په دنیا کې تاسو چا داسې لیدلي چې یو کس ته ورشې تا خور تا مور تا پلانکی تا داسې ته پنجابی ته دی ته دی بیا اخره کې ورته ووایه دا ورقه خو امضا که نو ته خو اول ومنه بعد له هغې نه بیا په انتقاد وکړه. نو زه دې ورونو ته هم دغه ورونو ته موږ هم دغه وایو چې اصلاحي انتقاد وکړي او که بیا کوم بل اپشن لرئ نو بیا یې وړاندې کوي. نو چې اپشن هم نه لرئ مننه دغه دوه درې مرګلو ته به وخت ویر کو بېرته راګرځو په ډېرې بخښنې سره شاه صاحب دا مرګلي به تنګې دغه ورور خبرې لږ پاتې وي دغه څو خبرې وکړي مهرباني وکړه ته جنرال دوه خبرې دي. ګوره زما چې غوارانو ګوره که څه هم زده دي یوه لاره یو سړي ته وښیي دغه د مبین صاحب خبره باندې هغه ته لاره وښیي کومک وکړي اوس یو بل ته لاس ورکوي دغه وطن د چا ده وسړی د خدای دغه د چا ده اوس دغه چا ته پاتې کېږي دغه کې څوک اوسېږي اوس نو یو بل ته لاس ورکوي که یو سړی نه پوهېږي تاسې پوه کوئ دا چټي نیوکې دا یو سړی خفه کول پوسټونه چټي په چټي د یو څوکۍ دا د یو ګوند دپاره یا د یو سړي دپاره ته په دې فیسبوک کې وروره کار کوې د نور خلکو ته یو تکلیف یو درد رسوي دغه مه کوئ خدای ته وګورئ. نو ډېره مننه ما دغه یو پیغام الله مې عزت او خوشحاله اوسئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ذبیح الله ورور ستړی مه شي ذبیح الله دې نوم دی که هغه دی دغه نوم یو بل ته سره چې هغه شي ستړی مه شي ښه راغلاست ته وایم کوشش وکړئ خیر دی کنځا مه کوئ نیوکه کوئ په ما باندې نیوکې هر چا باندې کوئ هر یوه باندې کوئ ښه د نر غوندې نیوکې حق لرئ هیڅوک څوک د نیوکې نه دا ګوره زه دا لوڅ مخ رڅم قسم زه درته کوم ټوله کورنۍ مې په کندهار کې اوسېږي دغه موبین سره هم شل تر شره په دغه مارۍ تر مارۍ سره نیولي په جل جامې د قسم یې کوي چې بیا هم چې نیوکې په کومې کم مړ کوي کومې کوي چې څه نیوکې هغه زه کومه هلمندی صاحب وبخښه دا انتقاد وبخښې دې ورونو ته یعنې ما هغه یو ویډیو کړې وه سختترین چې اشرف غني هغه سپیشل فورس دې دومره خبرې د دې موبین د دوی سره چا نه دي کړي لکه موږ او تاسو چې کړي اما دا هم د دې دپاره نه دي کړي نه د اشرف د پخواني حکومت موږ پخواني مامورین نه وو ګورئ موږ نه پخواني مامورین وو نه په نوي حکومت کې بخښنه غواړم مهرباني وکړه دا هارون لور چې دی دا په بلجیم کې اوسېږي دا په ګرمه کوټه کې ناست دی د اروپا نه غږېږي جناب مبین صاحب چې سپیشل نیټ ورته ورکېدو اوس هم چې دا نایف راغلی دی تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې څه ګوره قربان شم زه یو وضاحت ورکوم هارون شاه وروره یو وضاحت ورکوم په ما قسم حق لرئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې اوس هم زه په خپله خرچه خپله ډوډۍ خورم حتی تیل مې خپل مصرفوم انټرنیټ مې خپل د 10 جی بي پیکج مې کړی د 10 جی بي خپلو پیسو مې کړی لا تر اوسه پورې ما طالبانو چې نه دي راکړي دا د یوه خبره. دویمه خبره درته دا کومه چې ګوره راځئ تیر په هیره کو دا مه وایه چې مبین ته والله بالله که یا مخکې راکړي یا یې اوس راکړي یا یې راکړي یا مې دغه تمه وي یا مې کومې وظیفې ته دا به وخت ثابته کړي دا به وخت ثابته کړي چې زه وظیفې دپاره او دې شیانو دپاره مې نه دي کړي. هارون شاه صاحب کېدی شي دلته ناوخته ده یو خبره زه کوم شمس پکتیاوال په کابل کې وي که په پکتیا کې وي که په هر ځای کې وي
زما غږ اوري مونږ ټولو قاري صاحب ټولو هغه یو میسج کړی د مونږ بخلی د هر وخت چې راځي مونږ ډوډۍ هم ورته کوو په کابل کې حاضر یو په هر ځای کې چې موټر یې مخې ته ورولو جناب مبین صاحب دا تاسو د بخښنه به نه غواړئ نه ودر زبیولا زمونږ ورور دا هغه دومره ویلي چې ما سره څه کوئ مونږ هیڅ نه در سره کوو ته افغان یې د دې هیواد اوسېدونکی په دې هیواد کې د ژوند کولو هلمندای صاحب مبین صاحب وخت زمانه هلمندای صاحب سټوډیو کنټرول کوي هلمندای صاحب شامس پکتیاوال دغه حق لري په دې هیواد کې د اوسېدلو لکه زه چې لرم لکه بلې چې لري د مونږ ورور ده د دې هیواد بچای ده درګي یو منټ زبیولا او افغان صاحب ته زبیولا ودرېږه یو منټ خو ودرېږه غانا دوی د افغانستان نه ګوره او بخي زبیولا ورور تم د ګرمه کوټې نه خبرې کوي زم د ګرمه کوټې نه خبرې کوم دوی عملاً په افغانستان کې دوی کوي مهرباني ورور تم خبره کوم زبیولا لک صبر کوي زه بیا در نظم زما ورستای پیغام دا د راځي چې یو بلو بخو زه له شام سره هیڅ مشکل نه لرم هیڅ ستونزه نه لرم زما ورور دا افغان د دې هیواد اوسیدونکی ده څنګه چې زه په دې هیواد کې د اوسېدلو حق لرم همداسې شامس پکتیاوال هم لري کوم امتیازات امکانات چې زه لرم زه ډوډۍ خورم زه چای چکم وچه خورم سپوره خورم همدغسې هر افغان لري او هر چیرته چې وي د واتساپ شماره یې ما ته راکړئ زه به شماره درکړم زه کور ته ورځم زه به ترېنه بښنه وغواړم په دې باندې د هیڅ چا څه نه کېږي راځئ چې یو بل وزغمو په دې هېواد کې د امن او د سوکالۍ ژوند وکړو الله دې اجر درکړي یوه خبره زه کوم هارون شاه صاحب یوه خبره زه کوم ماو جنرال صاحب زه ویده کېږو ناوخته ده ملګري هم انتظار دي 2 بجې دلته د شپې 2 بجې دي دا یوه خبره کوم خبره د بخښنې راغله جنرال صاحب ویلي چې مونږ بخښلي دي یعنی کله چې مونږه په فوقیت یو یا کله وکړو خو یې کومه خو صبر وکړه سړی خبره شروع کړي د اخلاص کې په دغه خبره باندې کېږي مهرباني وکړه یو خبره زه کوم نور زما مونږه زو اجازه راکړي کنه دا کومه ګوره ورور ګوره هلمندای صاحب هیله کوم ګوره مونږ تاسو ټول افغانان اسو راځي چې په هلمندای صاحب هغه د کابل نه دی وای 2 بجې دي دا ورور به ورسته خبرې وکړي د اروپا کې د مونږه هغه ته وخت ورکړي 2 دقیقې چې هغه زی ما یو خبره کوله هارون شاه صاحب ما دا